کړې ده چې یو څوک د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې داسې خبره وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته آواز کوي چې ته زما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه، دا کار شرک دی او که دا بدعت دی؟ نو جواب دا دی چې دا شرک دی. د هغه وجه دا ده نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا آواز کوي نو اخو دې نه غایب دی، ځکه منځ کې ډېره فاصله ده. د دې سړي دا عقیده ده چې نبی صلی الله علیه وسلم زما دا غیبانه آواز اوري، او د چا باره کې داسې عقیده ساتل چې نبی صلی الله علیه وسلم زما غیبانه آواز، د چا چې داسې عقیده وي چې نبی صلی الله علیه وسلم زما غیبانه آواز اوري، نو د انسان په دې باندې مشرک کېږي او کافر کېږي. نو دغسې خبره کول چې ته دا زما سوال الله ته ورسوه یا زه تا ته ویم ته الله ته ووایه، دا یو قسم دا د نبی صلی الله علیه وسلم کې یا د نورو مړو باره کې دا د علم غیب عقیده ساتل دي چې ګویا دا زما په حال خبرېږي او دا زما د سوال اوري او زما سوال الله ته رسوي. نو دغسې عقیده ساتل دا شرک دی، دې نه ځان بچ کول پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله.